السلام علیکم ډیرو زیاتو ګرانو مینوالو مشرانو کشرانو همزولو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بخزاده نشم په دغه هیله چې تاسو چیرته می خوشاله وئ، الله مو ودان لره. قدرمنو، زما د نننۍ ویډیو پیغام فقط زما د ګوجر قام د پاره دی، د هغې د څه ملګرو د پاره دی، بلکې پوره قام د پاره دی، ځکه چې خبره قامي ده او د څه خبرې وضاحت کول غواړم. دغه وضاحت خپل اخلاقي قانوني شرعي فرض ګڼم. داسې ده چې څو ورځې وړاندې په ودودیه حال کې ما یو نظم ویلی او بیا د څه ملګرو دا خیال شوی دی کنه چې ما په دغه حال کې د ګوجر قام باره کې څه نامناسب لفظ استعمال کړی دی، نو دغې زه تاسو ته ایکسپلینیشن کوم، د هغې درته وضاحت کوم او د هغې نه مخکې که فرض کړو ستاسو دا خیال وي اگر چې داسې ده نه چې ګنې ما به د دې سپېڅلي قام سپکاوی کړی وي، نو داسې بالکل نه ده. خو بیا هم که ستاسو خیال وي زه دغې بخښنه غواړم، داسې شوې هم نه ده. په نظم کې ما دغه نظم چې دی نورونو دا د ما مختلف دا یو داسې څه مزاحیه نظم نه دی چې ګنې ما پسې څه ملنډه کړې ده. دا ډېر سنجیده نظم دی. په دې نظم کې ما ډېر سنجیده موضوعات څېړلي دي او په هغې کې ما په نظمونو کې خلک استعارې استعمالوي، علامتونه استعمالوي، په شاعرۍ کې خپل اتلان استعمالوي، د ګلانو تشبیهات ورکوي، ډېر داسې شیان وي چې دا د شاعرۍ حسن دی. ما دغه بند د ښایست دپاره په دغه ځای کې او د ادبي چوکاټ کې دننه په اخلاقي او ادبي چوکاټ کې دننه د ګوجر ټکی استعمال کړی. دغه لفظ تاسو د خپل نومونو سم استعمالوئ زما د ذهن مطابق، بلکې داسې دا هم ګوجر ډېر سپېڅلی قام دی، ډېر معتبر قام دی. زما په ذهن کې، زما په مطالعه کې، زما په مشاهده کې یا زما په چاپېرچل کې تر اوسه پورې داسې هېڅ قسم خبره نه ما لیدلې ده او نه مې اورېدلې ده چې د هغې په بنیاد دې زه دومره سپېڅلي قام په باره کې څه بد تاثر پیش کړم. داسې هېڅ قسم خبره نشته. زما ټول ملګري، زما ډېر نږدې ملګري، زما رشته دار د دغه سپېڅلي قام سره تعلق لري. داسې هېڅ قسم خبره نه ده شوې. اوس دا زما مرۍ لږه خرابه ده ځکه ډېره اوږده خبره کوم، دا ویډیو به هم اوږدی شي بیا به اپلوډ کېږي نه کوم ملګرو ته چې لېږم. خو بهرحال بیا هم د څو یو ملګرو یادونه کوم. ما ته د ریاض هران زما ملګری دی، ګوجر دی، د دغه سره سوات سره تعلق دی، هغه راته ټلیفون وکړو. دې تر څنګ د سورباټ نه زما ډېر نږدې ملګري ریاض ناظم راته وویل او بیا ملک سعد هم راته وویل او اکرام بعید هم دغه خبر هم ما ته راورسېده. بیا د کراچۍ نه بهروان لاله ما ته ټلیفون وکړو، د مسکیني د ملګرو، بیا اورسیز چې کوم دي ګوجر یوت فورم چې کوم دی د هغې پوسټونه مې ولده، د یو شاعر ملګري پوسټ مې هم ولده، د هغې نه ما ته چا سکرین شاټ راویستو. دغه ټولو ملګرو چې کومې خبرې ماته کړي دي زه ډېر خوشحاله یم چې ما ته ډېر په عزت باندې خبرې کړي. شاعر کشیر هم لیکلی دی، هغه ټیک ټاک په ادبي چوکاټ کې په مهذب انداز یې لیکلی دی. دغه جواب زه نه ګڼم ځکه چې هغه به یا کېدای زما شعر نه یې اورېدلی او که اورېدلی د هغې نه به غلط مطلب اخیستی. نور زما دا مطلب ورونو کلام نه دی، دا سوال نه پیدا کېږي چې زه دومره زه په دې باندې تفصیلي خبره کوم. په هغه ځای کې به کوم چې څومره خلکو سره ما دا نظم ویلی دی، زه کوشش کوم چې دغومره ډېر خلک وي زه به دا خبره وکړم. بیا هم ورونو که تاسې په دې تسلي نه کېږي نو زه به دا نظم نه دغه بند لرې کړم. په دې کې زما د هېڅ قسم د شعوري طور یا د لاشعوري طور د هېڅ قسم سپکاوي د دې ما تصور نه دی کړی. دا بیخي هېڅ امکان نه لري چې زه د دومره سپېڅلي قام په شعوري طور بلکې په لاشعوري طور هم څه بې قدري وکړم. دا د قام د قدر وړ دی. بیا هم که ستاسو احساس ته ټیس رسېدلی، تاسو په غلط فهمۍ کې خفه شوي او دا مو ګڼلي وي چې ګنې بغزاد دانش د ګوجر قام ته داسې کم کتلي دي، نو وروڼو داسې هېڅ خبره نشته دی. ستاسو دا خیال غلط دی او که داسې شوي وي ستاسو په فکر کې نو زه د هغې بخښنه غواړم. زه په میډیا باندې زه په هر قسم خبره باندې په هر قسم فورم باندې ستاسو تسلی ته ستاسو درناوي ته زه تیار یم. ما له دې الله دا همت نه راکوي چې زه د یو شخص یا د یو قام او بیا د دومره معتبر قام په شعر په سپېڅلي ژبه کې سپکاوی وکړم یا د بد یاد کړم. نو داسې د خدای پاک کله هم نه کوي. که د لرې دي که د برې دي ګوجر واړه محترم دي. که د لرې دي که د بر دي ګوجر واړه محترم دي. خدای دې نه کا چې دانش په دا درانه قامونه سپک کړي. نو زه تاسو ته احترام لرم. بیا هم زه ستاسو نه بخښنه غواړم او دا نوی پرمختګ، نوی فکر، نوی سوچ، دا دومره ښکلی تهذیب دا مو مبارک شه. روان اوسئ، ودان اوسئ، په لوی الله م سپارم او انشاءالله تعالی ډېر زر به زه لایو هم راځم او په دې به زه خبره هم کوم. ډېره مننه. الله په امان.